بسم الله الرحمن الرحيم. خمر رازو دا ترازو ون ورد ترازو صحیح ہے. نن انزر ٹائپ دیکھا نا صحیح ہے. خرازو انزر ټایپ ته ګور ورته ښه. انزر ټایپ کې څو خبرې دي. اول شروع کېږي دا د کور پیج نه. کور پیج څه ته ویل کېږي؟ کور پیج ته ویل کېږي فرض مثال دا ستاسو کتابچه ده که نه، دې د پاسه کوم دا کور پیج دی، دا خپله څه دی؟ کور پیج دی. صحیح ده. دا کومه ورکه چې دا خپله څه دی؟ کور پیج دی. دلته موږ سره ډېرې کور پیج دي، لکه فرض مثال ډېر زیات دي. دې نه هر یو نه ریپیټ په منډه پیل صحیح ده. یعنې فرض مثال تا دا راواغسته، دې کې دلته ایډیټ کولی شي. لکه فرض مثال بلانکې کار لکه 2 سره صحیح ده. بلانکېټ لکه دې کوم شي سمیم صاحب صحیح شو. دې کې بیخي دا ارو نه ارو بیخي هغسې تغییر پکې راوستی شي صحیح شو. بیخي په دې رو کې وړکې کولی شي، غټولی شي. دا مکمل رو نه ده، دا وړکې کولی شي، غټولی شي صحیح انتقالولی شي. نو دا موږ سره شو. اوس ته غواړې که نه یا ته په خپل نوم باندې صف کړې، ته په کنټرول A ووهې صحیح ده. کنټرول A چې کله ووهل کنټرول A بیا هم د کور پیج ته راشي، لاندې به څه وي؟ سیف. سیف باندې څه نوم باندې سیف کړي؟ یا زه لیکم مای سټایل باندې، یا ورته کمنټ کې ورته لیکي، ډسکرپشن کې ورته ولیکي او پنې لیکي میږه ما ورته ونه لیکل شي. په داسې کوم ځای کې ګورم را به شي کنټرول ته را به شي د کور پیج ته، او په کور پیج کې به څه ته راشي؟ لاس ته به راشي. چې لاس راشي ګورې دا به سر ډیزاین پروت وي. پوه شو؟ ښه. اوس دا 2 خبرې ډېرې زیاتې مهمې دي. ښه دې نه پس چې کوم 2 خبرې زه کوم ګوره ورته. فرض مثال دلته زه لیکم چې دلته یو لیکنه زه کوم، دا یو لیکنه ما وبه صحیح ده که نه، او دا زه راوړکې کوم ګوره ورته. دا 2 خبرې ډېرې زیاتې مهمې دي. بعضې وخت یو مونوګراف لیکي، یا فرض مثال بعضې وخت یو خبره لیکي چې کیسه ښه ولیکي، ته چې ووایه دې نه خو پاس اوس یې ورکه په کاټه ځم، دې نه پاس یو خالي ورکه وي چې ما دې کې بسم الله لیکلی وي، یا پاس یو خالي ورکه وي چې ته ما کانټنټ جوړ کړی وي، موږ ورته فهرست وایو پښتو کې، دا ما جوړ کړی وي. نو ته بیا هغه د بیا نه شي کولی، ته بیا دا واپس راولې کاپي کړي او دا اول ورکه خالي شي، بیا هغه دویمې ته بدلې داسې کار کوي که نه. ته به څنګه چل کوې؟ دې په دې سر کې ودرېږه. په سر کې چې کله ودرېږې دلته ووایې بریک پیج بریک. پیج بریک چې وایي تا اوله صفحه درکړي، اوله صفحه تا ته خپله درکړه. دا دومره زیات مهم دی. ښه ډېر زیات مهم دی صحیح ده. ښه خو د دې په اخر کې ته ودرېږي. په اول کې ودرېږم پیج بریک مې وویل ما له چا ته صفحه راکړه، پاسې ما له صفحه راکړه. کوم څه ته زه په اخر کې ودرېږم ښکاري راته، په اخر کې ودرېدم. او په دې وخت کې زه دا بلینک پیج وایم. بلینک اول دلته ودرېدم، دلته بلینک پیج مې وویل ما له چا ته صفحه راکړه، پورته ما له صفحه راکړه خالي صفحه. که اوس دلته په اخر سر کې ودرېږم او دې وخت کې بلینک پیج ووهم، ما له چا ته صفحه راکړي؟ ما له لاندې صفحه راکړي، لاندې ما ته صفحه راکړه صحیح شو. ښه اوس یو بله خبره، که زه دلته ودرېږم دلته او په دې وخت کې زه پیج بریک ووایم، نو ګورئ هغه ما له پاس ورکه راکوي. او که پسې دا پس شاته کړم او که زه دلته لاندې ودرېږم او بیا پیج بریک ووایم، ما ته به دلته صفحه راکوي. نو دې دواړو ترمنځ فرق باید څه شو؟ پیج بریک چې دی دې لپاره استفاده کوي چې موږ لیکنه په منځ کې که چېرته موږ وغواړو چې موږ کوم څه پاتې که نه، یا غواړو دا لیکنه په 2 برخو باندې تقسیم کړو، اوس یې دغه ته فرق لګوره. ښه اوس یې فرق لګوره. زه راځم دلته ودرېږم، د دې لیکنې په منځ کې ودرېږم. چېرته ودرېږم؟ منځ کې ودرېږم. او په دې وخت کې زه راځم بلینک پیج وهم. څه شی وهم؟ بلینک پیج. بلینک پیج چې ما څنګه ووهلو که نه، نو ګوره ورته. ښه دې ترتیب ته ګوره. ګوره اوله ورکه خو دا ده که نه، خط یې څه شی کړی دی؟ نیمه یې کړی دی. اوله دویمه ورکه یې خالي پرېغوستې ده او درېیمه ورکه یې ته راغوستې ده. پوه شوې؟ هلته مکمله صفحه یې موږ ته آفرین. کو بلینک پیج دې ته ویل کېږي که نه، لکه صفحه ده که نه، په دې کې لیکنه ده. که په دې لیکنې په دې منځ باندې زه کلیک کړم او په دې وخت کې زه بلینک پیج ووهم، نو دا نیم دا چې کوم دی زه ولاړ یم دا به کټ کوي، دلته به پاتې کېږي دا خط. موږ له به خالي ورقه راکوي او پاتې کوم خط چې دی هغه په بله ورقه کې ماته راکوي. پوه شوې؟ ښه اوس ورته ګوره. او که زه چې او د لیکنې منځ کې ودرېږم او په دې وخت کې بریک پیج ووهم، نو بیا نو ما له منځ کې ورقه نه راکوي، دا به صرف په منځ باندې نیمه وي. دا وګوره. ښه وګورئ نیمې که که نه، ګوره منځ کې ماته ورقه راکړې ده، منځ کې ماته ورقه نه ده راکړې. صرف یوازې څه شی وکړه لیکنې ختمه کړه. ښه کور پیج باندې پوه شوي، بلینک پیج باندې پوه شوي، او اخر کې پیج بریک باندې پوه شوي. ټیک خو مشکل نه. اوس به راشو ټیبل ته. ټول مهم شی پکې ټیبل دی. ښه
کو چیرې تا دغه زده کړه که نه دا انزر ټایپ کو تاسو چېرته صحیح زده کړه نو په دې پوه شې چې تا 50% چې دی که نه 50% تا دغه زده کړه څه کېږي دا انورډ یې زده کړه انورډ چې 50% په دغه باندې ولاړ دی په انزر ټایپ باندې ولاړ دی په دې کې نه انزر ټایپ دی کو انزر ټایپ دی زده کړه تا ته بس انورډ یې زده دی کو انزر ټایپ دی زده نه که تا ته انورډ نه دی زده دا پکې دومره مهم دی نو په انورډ کې خپل شی نشته دا ټولو مهم پکې دا انزر ټایپ دی چې دا د لیزه شو پس په دې پوښتا 50% چې دی چې شي څه انورډ یې څه خلاص مو سټیبل تا ته لږ یو ټیبل لم ټیبل ته دې نه غسې شي دسي ما ټیبل واغسې ده کنه دې نه هم ټیبل غسې شي په ټیبل کې څه کولای شي لیکنه کولای شي خدا ز کټ کم تر راځي انزر ټایپ دا انزر ټایپ کې راځي ټیبل تا او ټیبل تر راځي ډرا ټیبل انا دې ټیبل ډرا کولای هم شي څه کولای شي ډرا کول ډرا به جنې کنه هر سامنے ته ویل کېږي لکه فرض مثال د سیو چې کوم د سیو ډرا کوم بیا راځم دا د خپل خوخه ډرا کوم فرض مثال د سیو راځم صحیح ده بیا فرض مثال د سیو راځم بیا فرض مثال د سیو راځم خدای کې باندې غلطي وشو فرض مثال زم چې دا لومړی خط چې دی کنه دا نه راغلی په دې انزر ټایپ کې سو دغه ویل کېږي خبرې سو پارټیشن ویل کېږي یا سو دغه ویل کېږي سنې مې لکه انزر ټایپ شانتي یا هم ټایپ سو ټایپونه ویل کېږي په دې کې سخت ټایپونه ویل کېږي او انزر ټایپ دی کنه د انزر ټایپ سره موږ ډیزاین هم وایو او د سلویټ هم وایو معنا د انزر ټایپ چې ختمه وګادي کې تقریبا دنه د 14 انزر ټایپونه دي معنا کو د ته مونږ چې کله دا ختمو د انزر ټایپ د سر ډیزاین هم ختميږي او لویټ هم ختميږي موږ د دوه اپشن درې اپشن پاتې کیږي چې هغه چې موږ وایو ورور ختم دا دومره مهم دی صحیح ده نو ګوره ما نه دا ځای غلط شو کنه زه چې دا بيخي وران خبر زه براشم چې ته براشم اریزه ته براشم چې شه اریزه تاسو پښتو کې څه وایي تخته پاکه دا وایي کنه او دا دیوال ګوره ختم شو دا ما ختم کړ کنه خو ورته دلته یو دغه پاتې د سی ورته د سی وړه غونډه کې لیکنه پاتې ده دا به کوم دي ختمي نه دا به تراشي چته براشي دا به تراشي ویوز تا ویو تم نه راوشي دلته لیوټ ته براشي او په لیوټ کې بچا تراشي کوم دي کې دي دې ته براشي دا ګوره ویو ګریډ لاین دا دې کنه دې باندې کلیک شوی دی کنه دا به کلیک نه کیږي دا به خواږي وګوره غیب شو کنه ها پوری په دې باندې هم پوښ چې موږ ډرا کوو څنګه په کوم ځای غلط شو غلط ځای به څنګه پاکوم او چې غلط ځای پاک ما چې کوم اخیره پاتې کیږي دا به حکم څنګه لکه فرض مثال وګوره اخیره پاتې شي کو نه پاتې شي زه راځم په دې باندې کلیک کوم پوره اخیره اوس وګوره فرض مثال دا ځای حکم دا ځای اخو مې کنه یا دا ځای حکم اخو مې کو اوس وګوره اخیره نه پاتې کیږي شو یوټ هره زه راځم دا ځای حکم وګوره اخیره پاتې شو کنه دې باندې کلیک کوم اوس بخیره پاتې کیږي خدای باندې دا ختم شو دی موضوع بل موضوع راځم ټایپ تا او ټایپ کې راځم ایکسل سپریډ ته راځم ایکسل سپریډ شیټ ته راځم دا سمانه فرض مثال ته ولیکنه کړی دا د سی ولیکنه دې کړی دا ګوره رنت د سی ولیکنه تا کړی دا څه ده کنه فرض مثال ته نتیجه وروسته ده ته غواړي چې دې ورډ پروګرام کې نه دی محاسبه هم وکړي شو کی محاسبه هم وکړي خدای نه مخکې یو پیج نه ویلم سیده چې موږ سره سوداني پیجونه چې به موږ نو وخت ځای نشي سیده زه راځم ټیبل ته او په ټیبل کې چې راځم ایکسل شیټ لرم سیده وایم ایکسل شیټ وره ایکسل شیټ مې واس راشه دا چې غټ کا دا چې غټ کا وګوره ور پروګرام دی ګر ور پروګرام دی ګوره پاس یې لیکل شوی دلته به ګزار خپل محاسبه پکې کو خپل محاسبه هم کويش خدا به کټ کو دې ډیو پکې نظام سي ده کنه بیا دې وخت نشي په فن نشي وړ کې एग्जांपल ورکوم مهمه خبره ده چې یادي اوس پکې یو एग्जांपल ورکوم خبره دې څه ته غټي سي ده کنه پويږي خو نور کنه سم شو خو ته نشته بری کوم څه یو وخت راځي چې شیخ زکی خل دې لیکلي کویک ټیبل دا معنا تیار جوړ شوی ټیبل نه کویک ټیبل څه معنا تیار جوړ شوی ټیبل نه دي موږ پکې څه کوو ډایرکټ پکې انټری کوو ډایرکټ پکې څه کوو انټری کوو خو څه غوړې دا فرض مثال دا اوس موږ سره جوړ ټیبل دی دا وګورم سره دې کې تیار ور د دسمبر دغه دې سړي میږي دا میاشتې نمونه دي ته څنګه شروع کا تیار جوړ ټیبل لیکنه او دا په دې طریقه نم کول شي خپل کې تاریخ باندې دا کار کو خپل کې تاریخ باندې دا کار کول نه کې لیکنه کول شي ته ویل کېږي چې فیکټ ټیبل
لکه فرض مثال نور نمونې هم تاخیستی شي راشي انزر ته او په انزر کې راشه کویک ته کویک ته چې راشي لاندې راکوشه لاندې چې راکوشه ګوره مختلف دلته فرض مثال زه دا ټایپ کړی دا وګوره پوینټ A پوینټ B پوینټ C پوینټ D پوینټ E دلته به کې راشه دلته به ایډیټینګ وکړه خپل کویک ټیبل ښه دا خوش زه راځم انزر ته او په انزر کې راځم ټایپ ته په ټایپ کې زه څه شی کوم فرض مثال داسې یو ټیبل ما واغست داسې ټیبل مې واغست که نه زه راځم مونږ دې زه ډایرکټ راغلم ډیزاین ته معنا په انزر ټایپ سره ډیزاین هم ختموو نن صحیح ده ډیزاین هم ختمېږي لویټ هم ختمېږي او انزر په انشاء نیمې نیمې ویلی شي بیا به سبا یا بل سبا ووایو لکه سبا ما فوکس ټایپینګ هم ووایو ځکه که مونږ د کمپیوټر کلاس وایو تا له ټایپینګ یې زده نه وي خو هغه غټ مشکل دی که نه سبا به انشاء ټایپینګ وایو زه به لیپټاپ راولم تاسو په لیپټاپ نشته که نه ما سره ایکسټرا لیپټاپ شته خو زه خیر هغه مه راوړم بیا به لیپټاپ راوړې او سړی کوي که نه تر ما سره د لیپټاپ شي دا ریوله هغه رالم دلته ته به ټایپینګ بیا کوې صحیح ده یو څه مکمل ټایپینګ کوه هدې ته راځم دې ته مکمل دې ته اوس ډیزاین ورکوم دې کې اوس مکمل ډیزاینینګ ویل کېږي فرض مثال سره راځم زه داسې ډیزاین ورکوم داسې یا فرض مثال راځم ډېره داسې ډیزاین ورکوم داسې ښه سره دغه ډیزاین خو مې ورکړ دغه آپشن یې څه دپاره کار کوي دغه آپشن دا آپشن یې دې دپاره کار کوي زه دې باندې کلیک کوم ګورې تغییر پکې راځي ګوره ښه پام دی ورته دې نه دا خوا کوم ګوره تغییر دا ګوره تغییر ته یې پام دی سره کوم چې ستا خوښه وي ما شان تغییر ورته ورکولی شي چې سره کوم ستا خوښه وي ما شان کار پکې کولی شي لیکنه پکې څنګه کوي فرض مثال زما د شاګرد نوم دی نیم چې شی دی نیم دی نیم اصل شی صمیم دی نیم اصل صمیم دی دا سړی په کوم پوزیشن باندې دی څومره کار کوي دا د هر څه دلته ته لیکلی شي صحیح ده ښه دا خوش دې نه بغیر یو بله خبره مهمه ګوره ورته ښه فرض مثال زه راځم انزرټ ته او په انزرټ کې راځم ټایپ ته دا به سلیکټ کومه صحیح شو یا به داسې کار وکړم لږ دغه ټوله زما یو شی هدف دی دومره صحیح فرض مثال زه راځم دې فایل دې ته راځم سیل دې یو ته ویلی کېږي چې شي سیل ور په دې د پوهېږم ښه په یو شي باندې ځان پوهېږه ښه راغلم ایکسل ته صحیح ده په ایکسل کې زه په دې کې ولاړ یم که نه دې کې ښکاري دې کې زه ولاړ یم د یو دانې ته ویلی کېږي سیل څه شی سیل آفرین او سیل خپله څه ته ویلی کېږي تاسو په بیولوژي کې ویلي که نه آفرین تکړه یې ولی چې ښه اوس نشي نه ته یاد دي ښه یو ته ویلی کېږي چې شی سیل او مخامخ یې داسې راشي که نه داسې چې راشي دا موږ سره څه شی دی دې ته ویلی کېږي کالم چې شی اوږدوالي باندې چې موږ ویو که نه عبودي چې کوم شی نه دې ته ویلی کېږي کالم او دا پلنوالي باندې چې کوم داسې راځي که نه لکه فرض مثال داسې راغی داسې دې داسې شی راغی په افقي ډول دې ته ویلی کېږي رو چې شی رو پنځه شو انشاءالله که نه دا حساب دلته هم دی دا حساب دلته هم دی اوهو دا دی ښه دا حساب دلته هم دی که نه ښه زه راځم دلته یو کلر انتخابوم زه فرض مثال دې له ورکوم دا کلر دې ته ورکوم دا کلر دې ته ورکوم دا کلر تا ته یو شی رسموم کو خیلی کړي دا تاسو کله رنګ مالام ته لاړ شئ که نه یا کور دپاره رنګ هلوي نو هغو تا ته یو کټالوګ درکوي څه شی درکوي کټالوګ درکوي که د کټالوګ دوی څنګه ډیزاین کړي ښه داسې ډیزاین کړي تا ته زه ډیزاین کړم تا ته وایي ته پکې خوښ ښکارم کوم رنګ ستا په کار دی فرض مثال دا داسې ښه داسې یو کټالوګ موږ ځای راکړی په دې کې ته خوښ کړه ستا کوم کټالوګ پکار دی دې سره یې څنګه شیر کړي دلته راغلي لیوټ ته راغلي ښه لیوټ ته چې کله راغلي دې سره یې داسې کار کړی ګورې دې ته ګوره ښه
دین او کمیږي دین شي کی هایټ زیاتېږي اسره څنګه چې دین نه کړی دوی راغلي د پوزیشن ته راغلي ښه دین موږ څه کول شو ها صبر کوئ څو خبرې نور دین مخکې چې دا خبرې مې څو خبرې تاسو نور وکم صبر کوئ یو ځکه ماته وخت راکړه دلته زه یې ټایپ علم فرض مثال دسمه واوسیده حضرت دا سمانه لري چې لور ټایپ تراشم دا ټایپ به منډه ختمه لکه په دې باندې خپوش کنه په دې باندې اخیره خو کې په دې باندې سلیکي سبق دا سلیک ته توخم دلته ما څه شي لیکل فرض مثال سلیک نه کړی په دې کې زه درې کوم او سلیک باندې کلیک کوم دا د سیم ډیزر طریقه په سلیک د سیل تا ته مثال پیژندل کې چې څه شي سیل یو دانه په دې باندې کلیک کوم دلته راځم چې شته ډیلیټ و مې ډیلیټ د سیل ډیلیټ دا اوکې وهم اصل به څه شي ډیلیټ شو ولې دا کوم شو کوم شو کو زه راشم په سلیک باندې په دې باندې کلیک کوم دی باندې دلته کلیک کوم دلته او زه راشم ته سلیک د کالم ګور سلیک شو سلیک شو زه سره راځم سیم ډیلیټ ما دا څه وایي ډیلیټ د کالم ته ډیلیټ د کالم ها ما ته مکمل دا کالم ما ته ډیلیټ کړو کالم ډیلیټ شو دې موضوع باندې خو وایي صحیح ده او دا به ورسته ویل کېږي پر ډرا باندې کوي ډرا ټیبل صحیح شو ار اس باندې کوي ډیلیټ باندې کوي خدا سمانه ده انسرټ اباف دا سمانه دلته زه درې کوم کنه دلته ودرېږم او به انسرټ اپ باندې کلیک کوم او ګوره ما ته پکې یو روی پکې مال نه وي راکړه قرآن راکړه کنه ګورې بیا ورته دلته ودرېږم او په انسرټ اپ باندې کلیک کوم ګوره ورته کلیک سره یو رو نه شو نه شو آفرین خلاصه ګوره دلته ودرېږم او دې باندې کلیک کوم انسرټ بیلو ګورې دا پکې اضافه شي دا اضافه نشي دلته ودرېږم او ته انسرټ لیفت او ګورې دا پکې اضافه نشي دلته ودرېږم او ورته انسرټ رائټ یو در پکې اضافه شو کنه آفرین ښه دا مرجن سیل څه شی ویل کېږي دا ټول مهمه موضوع مرجن سیل ده مرجن سیل ولې مهمه ده زما ته خو خیر کړي باید تذکیري به تاسو لیدلي کنه د افغانستان تذکیري کې دومره ځای خالي ټول دغه دومره ځای خالي کړي د ته چې دا استاد یو څه کار کړی دا ټیبل چې ډرا کړی د په ډرا ټیبل باندې کړی دی معنا دا په لاس باندې خپل دا ټیبل جوړ کړی دی په کمپیوټر نه جوړ کړی اده څه نه هغه دوی دلته راغلي د چیک کړي سیل مرج کړی ګورې سیل مرج هلته پوښتنه سیل چیک کړی دی مرج کړی یو ګوره مرج پام دی ورته دلته زه راځم لیکم د افغانستان اسلامي جمهوریت امارت رشته امارت نو وایي ده ښه ای کوم دې نه کړی سیل دې کوم دې نه کړی دې دې نه کړی څه ده کنه ها دا سپلټ سمانه لري او سپلټ ټیبل سمانه لري سپلټ سیل سمانه لري دلته زه درېږم دلته کنه او دې وخت دا سپلټ سیل وهم دا سمانه لري وته دا وکړه او دې ته څومره دلته څومره روغانې رسمي ذات مسکار کړل د مال درې دانی چې کا سرو دانی کالم سپاده کا او دو دانی ماته روغانې کا په خېلې کې بعض وخت تاسو لیدلی چې یو جدول کې دننه وړي کې جدول جوړ شوی یو کالم کې دننه غواړم زه وهم وګوره جوړ شو مونږ لیکو چې دا پلان کې د لیکم فرض مثال سمیم د دومره عمر دی د سترګو رنګ دا دی د دا شي څه دی مونږ لیکو خلا دا د څه شي کارو د سپلټ سیل کارو خو دلته زه ودرېږم دلته او په د سپلټ ټیبل د دې څه کار دی ګورې ټیبل سپلټ ټیبل معنا سپلټ بیلول ته ویل کېږي چې بیلول کې بیلول ته دلته راځم دلته ودرېږم ځا مال بیل کا ګودا په مرز باندې وبیل یو لیور تر ازم غوري دلته ودرېږم ته ولاړم کنه سپلټ ټیبل وهم غوري بیل شو آفرین ا ټیبل ساړي ډېر زیات په کاریږي لګي نه ښه دې کې به خو خواريو کیسه ده ښه بلې خبره ده دلته زه ولاړم کنه دلته د سره زم غواړم دا سیل اندازه چاته کوم زما نوم نه لیکل کېږي خو مثال څه چې زه دلته لیکم هغه دلته نه لیکل کېږي زه راځم چېرته راځم دې اندازې ته راځم وګوره سیل زیاتېږي که نه زیاتېږي دې کې لیکنه خپله وکړه څومره لیکنه شته کې دې کې ته کولی شي غواړې کمې کړي بس یې کمه څه شو خله دې څه وظیفه د دې دا تاله ویټ غټوي ویټ ګوره زه راځم دې باندې کلیک کوم ګوره ښه دې اندازه به څه شي وګوره سیل یې ماله غټ کړه غټ نه کړو دا نو وړوکي دا څه شو غټ شو دې نه دومره ښه ډیزاین جوړېږي ښه یعنې که تو غواړې که تعالی څوک هر رقم ګراف درکړي د ډیزاین جوړولی شي لکه ته اوس په دې باندې پوه شوي چې سل اوږدوالي باندې سره کوم غټ کړم پلنوالي باندې سره غټ کړم نو یو ټیبل رسم کا ځینې پکې اوږده کا ځینې پکې لنډ کا او ښایسته غوړ ډیزاین جوړ کا چې د ذهن سره کوم ډیزاین جوړي فرض مثال کو خېل کړي تاسو چې اکثر د ماشومان دغه ته ویسئ دغه ته یې ویسئ نومېږي د هسپتال ته یې ویسئ هلته ورته واکسین کارت ورکوي
په واکسین کارت کې څه دغه رسمي چلته لیکلي چې لومړی میش لومړی دا میش لیکلي په دې خو لیکلي ماشوم عمر لیکلي هغه پر اړه خسته دي دغه کړی چې نیمه دا لیکل خېوالي او ټول لیکل خېدي نه ونی شي پوښ پرې ښه دا خبره سمانه لري دا خبره ډېره مهمه دي ګوره ښه د مولي کل کنه د مولي کل فرض مثال وای مولي کل وای دا لیکل سمانه لري دا وای د کوم ځای راولم ګوره وته دلته تراولم دلته تراولم دلته تراولم دلته کوم ځای ته راولم دا تاسو د لیکنې هغه ځای ټاکي پوزیشن دې لیکنې پوزیشن کوم ځای کې تا زراولم صحیح ده ښه او دا تعالی شیخ دا تعالی ډایرکشن خي په کوم ډایرکشن ته راولم خو خیر کې بعضي وخت چې مونږ یو لیکنه وکړو کنه احمد مشکوان کاټ راولې په دې کې دا شنبه د سې کې دي سي بیا د شنبه کې چې بیا دا سل د سې د سې لیکنه د سې شنبه د سې لیکنه شنبه د سې لیکنه دي سي یا چې مونږ بیا کاټ سي بیا شنبه شمس مونږ د خصای ښکاری هغه دې نه کړی دي دا وړي ډایرکشن د سې ټاکي صافه د سې ټاکي د سې ټاکي هغه نشته کاری نه مشکل خو نشته ها او سیل مرجر په دې باندې پوهیږي کنه او دې باندې پوهیږي A to Z دا معنی لري ښه زه دغه رسمه ماده لوټ ختم شو سیده اجه کوم خبرې پاتې وي سره غپ لګاو د شي کار کوم دي یک بدل وړو کې واله ما د نمونه واله فرض مثال ذکر کوم چې نیم یسون ملک له فرض مثال جان خان احمد سلیم ولی بل کوم نوم والم فرض مثال سلام د شنو ما واغه څه ده کنه هغه وخت کې لوټ تر راځم ازیر څنګه شروع کا سورت دا معنا چې معنا ان او تر زړه پر مال شي کا ترتیب کا معنا هغه نمونه چې باور کې ای راځي ماته ولا او هغه نمونه چې په اخر کې دغه راځي د ماته سره راوړل دوی خپل خپوي ته بدل تراش تورته سو وایا تراشه تورته هډن پر کار مدار هډر سمانا هډر معنا هغه واچ لیکلې نوم نیم لیکلې هغه بل خلک کار نه لري کاسه شي کو دوی ته دا ونه ویلو دوی خو نه په کمپیوټر دی کنه دا تعالی نوم هم اخرت راوړي کبه ان باندې شروع شوی کنه نیم دی ته به څه وي دې هډر پر کار ملاره خالي هډر پر کار مدار باقي شو کی باقي سورت بای خاصور بای چی شو کی نیم یو کی کنه سورت بای نیم کلیک کا وګوراوره کې احمد راغی به جان راغی به خان راغی به سلیم راغی او به چرغ سنا راغی ولی راغی څه دی باندې پوښ خصي ها convert to text په دې باندې خو convert to text دی repeat header rows دا روز بیا تکرارول څه شي دغه مخاص خبر نشته خو ویډیو دې مو بس ته درځي کې ویډیو شو نو مسله کې په نوو سیده